الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر اسمو ساسو د درس خبره رسیدلې و چې د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه د قتل لپاره یو څلور زره خوارجو بندوبست برابر کې په دې طریقه شکل حجاج وکیل لړل نوم په مدینه محاصره کو، یا بر سره معذور شو یا به قتل. عثمان ابن عفان خپل ملګری د ایب سواچل او حالات معلوم کړو، نو به یو تعجب موږي چې داخله ګوري ما وجني زه ډېر د عدل نډک کارونه کوم. د قوم له خطبه بیان کړو په دې کې علي بن ابي طالب، زبير، طلحه دا ټول ملګری ناسو تقوا په طرف باندې ډېر ترغیب ورکړي، اتحاد او اتفاق د په طرف باندې، او د ویل کې زمو شرط قتل کړم نو آیات ساتي چې بل شي امام به پیدا نه کی چې باغ باندې داخله راځي مشي. څو ملګری لاړه حج لا څه بسنګر په طرف باندې لاړل. علي بن ابي طالب ورته راغی جزما سره 500 قوم مجاهدین دي زبې تخوال راولم ستره تایید لپاره. حسن ابن علیم دا خبره وکړه، ابو هريره سره دا خبره وکړه، کعب ابن مالک هم دا وکړه، زید ابن ثابت هم وکړه، غلامانو وکړه، او علي رضی الله عنه په ګډه منډه وکړه. خو لیکن د خلکو داغه د مقابله اراده وکړه. علي ابن ابي طالب ویل چې مقابله نه کوم، زما صبر عزت محمد رسول الله علیه ویلي. د دې وجه هغه خپل مقابله مونږ کړی یو د الله د نبی امر او بل دا چې اول زما د وجه نه د خلکو وینې توې نشي، مال مرد شهادت الله را نصیب کیږي چې زما پر شهادت باندې بداخله دزبندي وي کې نور به بند شي. عبد الله بن سلام ورته الکف ګورډزونه کې بند شه. معاویه رضی الله عنه بشرا غوې شام لا ودا محمد رسول الله جوار پاتې کیږي وی راځي جنگ کوي انصار او مهاجر باندې د علاقه نه تنګ کوي. مغیره رضی الله عنه ورته ویلي ورته چې مکه لاړ شو کال د قتل او قتال شروع شي نیمه عذاب الله به مال راکړي. زماره صبري محاصره کو د ابو مسله چې کله ضرورت راغی علي بن ابي طالب اوبر اورل چې پرې نه خو دي، ام حبيبي اوبر اورل چې پرې نه خو دي، حبسي اوبر اورل چې پرې نه خو دي. اخر د خلکو لوي جسمه سره خبره وکړه، اخر جرم ساعه سره خبره وکړه، واغي غلط استدلال د آیات نه پیش کې باغ باندې تفسیر رد وکړي چې دا څه غلطه مسله ده. ول په ظاهر بیان کړ چې په تبوک کې ما دومره خرچه وکړه، زه رسول الله سره غار حرا کې ولاړم، ما یو کور واخصو 25 زره باندې ورمه کې چډیر نور مسائل بیان کړو، لیکن د خلکو هجوم راوړو او په دې وخت کې دروازه اور ما تکړه. د محمد بن ابوبکر سره ملاقات وشو، هغه ورسته شو به یو بل خارجي ورته مخامخ شغله قرآن پیش کې غم رسو شو، یو بل خارجي راغی تڼې نه ونیو د دواته کلو په عمر باندې او په سره ظالم گزار وکي دی بل شړی په دې لاس باندې اوالو را پریوته په قرآن پس یک پیکهم الله نه اله دې به هغه ور باندې ور پریوته یو ظالم ای صبرې لاس باندې اوالو او دا ګوتې لری کړلې به خیره موږ چې الله موړاند کا الله دې الله شل کو الله تعالی بکنه ونکي د بچ کله حج کې طواف کو نړوند مودا سړی قاتل هغه ټول رب العالمین مردار کړ د خوارج لا سونه شل او مال الله بکنه نه کوي. زبیر رضی الله عنه واجب افغان ښکارا کې، سعد سیب ښکارا کې، علي بن ابي طالب ښکارا کې، عائشه رضی الله عنها ښکارا کې، حسن بصري ویل چې بیره چې امام ورته پیدا نشو سوار معاویه نه یوري سو وخت کې دا بیراغي د جمعې پرز باندې دغه شهادت مسله زبیر بن عوام په جنازه وکړه او ډیر عجیب مرشي به ملګرو وکړي. دا په وینو باندې رات پروت چې د علي بن ابي طالب سره د بیعت مسله شروع شو. دا ټول تذکره ویل شوی و. کریم انسان وحی لګلی و، یو رکعت کې به ټول قرآن خلاصو د کرامت. د عثمان بن عفان نور سزمو وسوسه سلورم مشر سيدنا و امامنا علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چې د محمد رسول الله کاکا بچی دی او زمیم دی اسد الله زمری د الله ردین زمری ورسه ان شاء الله رش چې د نبی صلی الله علیه وسلم د جنگ اکثر جنډه به دي سړي سره و، ډېر بهادر سړی و، جګړو باندې پویو دا دغه مبارک به اجمالی دومره خبره و ذکر شي چې نیمه سو سلسله څډر مزیدار اقوال ذکر کړي دي زرین د فیدون ډک جسمه وسوس د پاره کې ډېر لوی عبرتونه دي، څومره احادیث نقل لي. او د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو کې د بهترین قاضي او قاضي د عجیب قضاګانې
چې انسان کله وګوري به د قاضیانو له وګوري نو به معلومات وشي چې علي یقیني قاضي وو د شهادت د خوارج د وجه ندام د عبدالرحمن بن ملجم په واسطه باندې چې کوم کیفیت باندې دا شهید شو نو ان شاء الله به روسه وخت کې باغې باندې خبره کیږي علي بن ابي طالب د محمد رسول الله د نبوت نه مخکې تقریبا لس کال وړاندې پیدا شو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د نبوت دعوه وکړو نبی شو محدثین لیکي چې دا 15 کلو په عمر باندې یا د لس ظاهر دا چې دا او راجع قولم دی د لس کلو په عمر باندې وو بلاره په سفر باندې ودا چې پیدا شو مور ورته نوم کې خود اسد ځکه د مور نوم یو اسد فاطمه بنت اسد د خپل پلار نوم په دبانې کې خود رد په هغه انسانانو باندې چې هغه ولکه د ازمر پلار نوم کې خودلې دی او د ازمر مور نوم کې خودلې نه د علي رضی الله مورم فاطمه او د قشن د بیبیم فاطمه راوي دی خورم فاطمه راوي بل زنانه په کور کې فاطمه ده انسان به په دې باندې خفقان ونی کی زموږ سره په جامعه کې دا خفقان دي چې زما د نیکونو می خیره زمانو می کې دی ولوري کورونه کې بستانوم شي خودلې غستا ټول کور ورغه سره دښمنی کوي اثر چې به کې خود ابو طالب شکل راغی د خپل بیبینه پښتنه وکړه فاطمه نه ودا څوک ودا صاحب بچی دی وښنم نه په خودلې دی اسد وېزما دانوم خوښ نه دی زور باندې علی نوم ګدم علی معنی اوچت او پالي ونی دا الله اوچت مرتبه لرسي علی د رب العالمین نوم هم دی لیکن زموږ د الله باسي د شنمونه دي شغله الله پر خاص تیر الله او خاص کر الرحمن او باسي د شنمونه دي شغله مخلوق باندې اطلاق کېدل شي خو لیکن د الله اوچتواله جدا دی او د مخلوق اوچتواله جدا دی دې تویل چې توحید په الاسماء والصفات من به قرآن او سنت کې د رب العالمین نومونو صفاتونه منو چې کوم داغه د شان سره مناسب نه به تحریف کو نه به تعویل کو نه به تشبیه شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات د الله د صفاتونو باره کې د شیخ ساتل لګسن چې داغه د ذات په باره کې تعقیده ساتي ذات شمن ولیدل نه دي صفاتونه معجبه صفاتونه علی نوم دا کې خدای شي انسان رؤوف نوم کې خدای شي سره دې نشي اسمه د الله نومونه دي خو لیکن الله رسولونه منند کړي په خلاف د رحمان منو د الله هغه وخت کې چې کله دوی پیدا شول یو صدقات سالی رااله د نبی صلی الله علیه وسلم لسترونه و سلور لیدل چې پای کې دوه غیر مسلم ابو طالب او ابو لهب او دوه مسلمانان عباس او حمزه رضی الله تعالی عنهما د ابو طالب دا بچی ډیر انتهایی زیات و جعفر او علی او عقیل او غیره نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ترون لوي علي ورځي چې خیر خوایو کو هغه په دې طریقه باندې چې د تر ځامن زمونږه تقسیم کو سره زمونږ د کاکا کمزوري دي یو د لپاره د خوراکو ساک بندوبست نشي کولای یو بچي به یو ملګری او ورور ترسوي والي بل والي امر هغه ملګری صحیح تربيت وشي امر تر سره لږ تخفيف ونی وشي د مسلمان سره د شان نه د مناسبه چې هغه د خپلوانو سره همدردي کوي د شنه چې هغه لکند کنه لوغه غرزول وی چې سیده ابو طالب له جګله وراله زمنګ راشي او جرګه مشوره د ساخو سره کوته به کې څه وي بالکل سیده د عاقل سره مال پرې د جسمه خدمت وکي جعفر رضی الله عنه عباس رضی الله واخص علي بن ابي طالب دا محمد رسول الله واخص دا علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه يكرم الله وجهه یو عجیب منقبت دی رب العالمین د محمد رسول الله باندې تربیت کې او دغه بر مدرسه کې او دغه د اخلاقونه متاثر او د قشن آباد کې الله تعالی د خیر اراده کړی و درسره به کور کې داو تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم د سلوي خرو په عمر باندې شو او دا د لس کلو عمر لور شیلو الله رب العزت محمد رسول الله د وحی بندوبست راولې او د وحی مسله هغه غار کې چې اقرا وما انا بقارئ انزل سن کنه به اقرا وما رسول راځي به اقرا وسول ولم د دوحه الکلبی په شکل باندې جبريل راغی یا په هغه خپل وخت کې خپل شکل باندې شکل پورته وکړو دیغه کې شکل زور کې حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي اسمانه خلوي سوي جبريل نه خپل خلو وته د سورې علاقه کې ابتدایي آیتونه نازل شو چې اول د شریعت کې موږ د اقرا په دې ذکر کړی وی چې د اقرا لیک او لوستا دا په ټولو انسانانو کې د کمال والے شی دی نبی صلی الله علیه وسلم اول د تعلیم مسله ورته شروع کړه ملګر له تربیت د خدیجه رضی الله عنها شکل راغی هغه مخکې اول شریعت کې موږ دا ویلو چې ډیر ورخطا شو جسمه خوند څنګه وخت راغی یو کور بل ځکه نو غلامان خور را ورکړه چې دغه د نبی صلی الله علیه وسلم راغی او دارنګ تک ژیر دی ویل چې ما پټ کې به ورته ویل چې خدیجه د شیو څوک راغی او مال ویل چې لستل وکاو بر غار لراوخه تو دیږي کې زور کړم او درې کړته بده دي کیفیت باندې د حکمتونو مفسرینو تقریبا دوله ذکر کړی چې ولې زور کې او بیا مال دا کریمه ویل ما پټ کې غلاړه ورقه من نوفل خاله چې غیر کاکا زو وزمره خون سره د شو معاملې شو ولې کې تسوي وی الله بدل اقنا موسی لګل دي چې کوم موسی راغله دا به د اخر زمانه نبی جوړي
د محمد رسول الله د نبوت مسله شروع شو د ډار کې ټکر شي دا ونه کړی چې پیغمبر یم نبی صلی الله علیه وسلم ډېر حکیم انسان یو ور دغه انسان چې دغه نور څور د خپل نبوت وړاندې کوي نو ایسه دې دواړو منځنم کول د ساره او مازیګر او په دین د اسلام کې د مانځي واجب اهتمام صاحب د نظر ته نعیم آیاتونه احادیث آثار فائدې دي ذکر کړی دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د وکړو په عمر باندې شي بچو له امر وکړي چې د لاس کړو په عمر باندې شي وای چې کله د منځ بینه کوي چې کله بالغ شي بینه کوي به بچو امام احمد ابن حنبل او د اکثر صحابه کرامو د سعید بن مسیب چې د ابو هريره سره زوم دي د مدینه منورې ولي امام دی دغه مسلک دا چې وجره بکار دی امام مالک او شافعي فرمایي چې د زنا غو حد په جاری کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي زندان کې واچو چې توبه وسی عمل تور مردار شي د موږ باندې رسول الله ټول مسله حل کوله سره مازیګر د منځونه و دغه اور سره پنځه منځونه ور باندې رااله رسول الله فرمایي د مؤمن او غیر مسلمان باندې فرق لري منځ باندې دی اوس عمر ابن خطاب خپل والي لکاته چې چا به د موږ برابر وي به ایسه بری منصب باندې مسبره خودل سوې خو پرې ده موږ باندې د انسان د کار جوړیږي او د قشورانیږي به مدا خبره ذکر کړو چې منځ د خوشو د لپاره الفاظ صحیح کول او معنا صحیح کول او پاغي کې سوچونه کول د منځ اخري منځ غنل سوتري نشدي ودرېدل دا غوته چې تول باول کې غیله حرکت د خپل منځ اخري منځ غنل د سلف صالحینو تاریخ کتل دا تصور کې راوصل چې الله مخله ولاړ په اذان کې دا سوچ ورځ بر اخرت اذان کې قیامت تکبیر تحریمه لکه څنګه چې موږ په خپل باندې وې د قشن عقیده مسد چې الله ټول شي نه لوي دي منځ کې ودرېدل د الله مخله به ودرېګو به سوره فاتحه په دې شو کیفیت باندې ول چې موږ د الله مابین کې شریک ده دغه نور سره قرآن لوستل او پای کې تدبر او رکوع سجده کې منهاج القاصدین کې لیکلي دی او مغنی کې یو عجيبه کیفیت دی چې انسان الله لا عاجز دی دغه نور سره التحيه والتشهد د محمد رسول الله تصور واجبه دعاګانی نو دور ته ویل علي بن ابي طالب خدیجه رضی الله عنها او محمد رسول الله جداب تاسو څه کوي موږ دا خو نبی دی دغه چې ورته ویل زما په ایمان دی ستانه موږ دا مطالبه کوو چې ته به ایمان راوړل قل لا اله الا الله محمد رسول الله علي بن ابي طالب ویل دې شعر چې زه خو ایمان نه راوړم تاسو پوری د پلار سره مشوره ونه کوم ابو طالب سره چې هغه مال اجازه کوي کني کوي لیکن شپه چونګې د ماشوم د دماغ برابرۍ کېسته ذهني د حسد او کینونه بچي د زموږ زوج بری خلکو حسدونه دي کینی دي زره دې مسلک ولې موده د غي مسلک ولې يهود نصارو په نظر باندې یو بل قتل لیکن دلیل لکتل پکار دي چې د چا دلیل قوي هغه خپل ورتل د اسلام په کور کې د نه ګرځیدل د بار چرته وتل نه دي د خلکو بالکل د شي ګڼل لګل اسلام د دین نشي سره ور باندې وشي د دې وجنه شیخ الاسلام ابن کثیر رحمه الله په البدايه والنهايه کې د عیسی علیه السلام نه دا خبره ذکر کړې ده چې ماشوم کې اول صفاتونه دي چې تر څو پورې د اول صفاتونه په من کې موجود شي نه اچرته موږ د کمال په طرف باندې روان نشو یو دا چې ماشوم چا سره کینې نه سره ته به حسد کینې نه کوي دویم ماشوم به مور بلار باندې توکل کوي ته په الله باندې ځان سپاري درې ماشوم له تملق کې د وشي د اصول لپاره ته الله د قشن تملق او زارې نه کوي او سلورم ماشوم چې ډېر زر د مور بلار لراځي ته چې ګناو کې متصل بر رب العالمین خو لراځي پنځم ماشوم کې ډېر انتهایی جت مینه محبت د تبد الله سره جت مینه محبت لري شپږم ماشوم چې دغه مور بلار نه بالکل جدای نه مني ته هم د الله نه به جدای نه مني لکه مې چې وبونه جدای نه من کوي و ماشوم کې عجیب عادت دار چې هغه د خلکو د کینو د بغزونو د قشن د عیبونه نه خبر دي ته هم د خلکو د عیبونه نه خبرې کې خپل ځان دې مسله برابر کا اته ماشوم کې د عادت د یوسف سره مینه کې دغه سره غم مینه ښکارا کوي نه هم چې ماشوم له کوم شي کې خودم دغه خوري به سبا غم نه کې تم بس سبا غم الله لپاره دا اسنه چې موږ باغ پورې پاتې شو کپاتې نشو لسم ماشوم چې ډېر نرم دی په اعتبار د زړه به نرم کی او لسم ماشوم د مور پلان ډېر ایریږي ته به دغه شند الله ډېر ایریږي نرم والد د په قران باندې د مریض په پښتنه باندې د یتیم بشر لاس راکلو باندې او دغه شم مسكين باندې خرچه کول او قبرستان لتللو دعاګانی ذکر جهاد او سنت د نبی علماء سره نسب دي باندې نرمي کی نو سبا چې کله راغی ویل اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زګوي کوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د مندګي شوا د الله نه او ګوي کوم په دې خبره باندې چې محمد رسول الله د الله رسول دی نبی صلی الله علیه وسلم ویلي به ابو بکر چې ما ایمان پیش کې صبر به کوونه کی چې د هجرت موضوع مرته پیش کړه بس تصور تعطیل به کوونه کې د ټکه ومنو نو ځکه به داغه توصیف کو هغه درې سو شپې ته خو اینم باغې کې موجود دي د جنت ټولې دروازې باغ اواز کې په خلاف د علي شده به ګلګ سره وقفه کړي و د شپې په اندازه نبی صلی الله علیه وسلم سره به شریک سفر کو
لکه زید ابن حارثه سر وختي بوته ما خام نه وخت براته یو ورځ ابو طالب ویل چې لکه د څه چل اسمره بچو دا وراره می سر وختي بوځو دا وخت راځي تتبوت تلاش وکي دلیل به دې چې بچی تتبوت تلاش پکار دی استاد احمدی دې باره کتاب لیکل شپږ درسونه د قرآن د اصلاح لپاره دا بچي مکتب مدرسې لسی څنګه زی التم سیمفین څنګه دی دغه ځین چې راځي څنګه کتابونه قتل کتابچې قتل جیب قتل چې کله ودش موبایل قتل چې کوم ځای کې دا سملی دا به بار سره په لوته یو داس پلو دغه بستر قتل دغه بالغ لاندې قتل جلد چې دی چې نه دي چې ګوري سيدنا وامامنا محمد صلى الله عليه وسلم او علي بن ابي طالب یو خلق رب العالمین له دواړه په سجدو پراته دي الله له انسان نږدې کېږي په سجده د شپې په اخر حصہ کې دعاګانې د قشن تهجد نوافل قران جهاد صدقې اخلاص ایمان په ملائکو ایمان په کتابونو ایمان پر رسولانو او د شنو ډېر اسباب تقریبا 14 دي علي بن ابي طالب چې کله راغله د پلار دې بوختنه وکړه چې دې څه وجه چې هغه ځکه مسجدي له غولې تندیم برېزمه کې خودلې وې ته خبر نه پلار وینا په مخ ایمان راوړې نو محمد رسول الله داغه مطالبه وکړه یو ورته د څه مسله د وزو پیغمبر محترم تعالی دا خبره کوم چې په موږ باندې ایمان راوړل قل لا اله الا الله محمد رسول الله وېزه دا کار نشم کوي بلکې نبی صلی الله علیه وسلم ورته موږ د پلار نک دین تعالی پیش کوو چې هغه ابراهیم علیه السلام د لا اله الا الله ځکه داخله په پلار نک باندې ډېر خپه کیږي وسم دغه خبره کې پلار نک سوره صافات کې رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې کله یو سړی د پلار نک په روانيږي الله او رسول پرې دي داخله رب العالمین په ورځ قیامت د فرعون سره راجمع کی دا کوم انسان چې د پلار نک یادای چې پلار نک م پرې دی او پلار نک به روان شي قران کې الله په دې باندې تصریح کړی ده چې انسان الله د فرعون سره راوچت زمونږ استاد پلار محمد صلی الله علیه وسلم دی ابراهیم علیه السلام دی دې په روانې دل یره وسه نه مانم زه خپل پلار په طریقه باندې روان عبد المطلب او دی بچی نه ویلې د محمد صلی الله علیه وسلم خبره معنا وجه ده چې محمد صلی الله علیه وسلم راتګ نه کی مگر په حق مسله باندې ځکه دا ډیر واجب انسان دی هغه ورته کاکا تی ولې نه مانی یره وسه دې منل تیار نه خو یاد ساته استاد دفاع وکوما هیڅ به تعالی زره نشي درکوي لکه ورسه به د مکی په سیرت کې موږ دا خبره ذکر کړې و چې د مکی مشرکان رااله ورته ویلې چې د شکار دې ډیر شینه ورته پیش کړې به کې استالک به تعالی درکو دا ستا بچي او محمد رسول الله موږ وژنه غوي د کوم عقل تاسو زده کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم له خپش ځکه دا ورته گزاره کاوه ابو طالب ورته ویل چې خپش وي او زه څنګه د الله دین دي خلکو لپاره پرېدم دې شملو قولوله عرب خو عجيب شيرين ورته ویلي والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مثبت لو وجدتني سمحا بذاك مبينا وقسم بالله چې دا ټول جهان ستا وختلم غوتی نشي دراوړل کله رب العالمین د کافر په وجه باندې د اسلام دی پاو حق دین دی او ډیر حق دین دی راوړی دی هغه کاکا ولې منینا وی به بزنانه په دې ګذر باندې شي خبره کوي چې ولادت جهنم د اور نه وډار شي یو ورځ عباس ورته ویل یا رسول الله د تر خو ستاسو خدمتونه کړي چې پیدا ورته ورکړي شي او د جهنم په دمنځ کې پروت دی الله دې صلی الله علیه جوړې چې سپلې دی ور دي دماغ جوش وي په دې پوزه باندې راوځي سوال چې د محمد رسول الله دومره تربیته کړې دي دا ولې الله تعالی توفیق د ایمان ورنکې وجه دا چې دا ټول د الله د پاره نه بلکې قومي غیرت وو وسمنګ وي کنه قومي غیرت پښتون دی او پارسیوان دی او تاجک دی او ازبک دی او فلان موږ دا ټول شنه اړخلکا اسلام که تاجک دی چې اسلام بکې زمنګ رورا او پښتون دی چې اسلام بکې زمنګ رورا که پارسیوان چې اسلام بکې زمنګ رورا چې ازاره دی اسلام بکې زمنګ رورا چې ازبک دی چې اسلام بکې زمنګ رورا خو چې زما سکه خپل مور بچي چې اسلام بکې نه توحید او سنت بکې نه هغه قطن زمنګ سره ضرور نشي جوړې دي د شي ورته ویلي چې دا کارونه د الله لپاره نه کول لقشن در بل چې د قومي غیرت د وجه نه کول الله ورته توفیق د ایمان امر نه کی سلسله د نسب اداره چې د علي د پلارنوم ابو عبد المناف ابو طالب دغه اسم کونیه و ځکه د سلور زامنو طالب علي جعفر عقيل طالب په جاهلیت په وخت کې مړ شوی او عقيل هغه په فتح مکه کې د ایمان مسله کار کړی تقریبا د شپږ نوي کلو په عمر باندې به وفات شو جعفر رضی الله عنه اق انسانو چې د موت په غزا کې د مجاهدونو قائد او قهرمان هغه به شهید شو
دوړ لاسونه ته غوڅ کړي شو جنډه په دې لاسونه ولته کټ په دې بل لاسونه ولته غوڅ شو دې سټ کې ونی ول اخر دا سټ ورش نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وی قسم په الله چې جعفر زید ابن حارثه عبد الله ابن رواحه دا درې وړه مرګري ګورم په جنت کې د سترو زرو په کټونو باندې ناست او جعفر حق انسان د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دا دوړ لاسونه په دنیا کې کټل شي او الله ورته هغه په ځای باندې وزیر ورکړي په جنت کې ګرځي دا ګرځي لکه مرغی چالو زیرالو شي عجیب انسان عقیل جعفر او علي بن ابي طالب چې د یو بل تقریبا لس کاله کشران دي ابو طالب دی به عقیل دی به جعفر دی به علي رضی الله عنه دی په دې ترتیب باندې مور د چو فاطمه د نکونه مو اسد الحاشمي په خويندې لرلې ام حاني او جمانه ام حاني د علي رضی الله عنه خور و د پیغمبر علی السلام نه مطالبه وکړه چې رسول الله سره واده وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ورته هجرت نه کړې چې کله هجرت وکړي به ورته ویل نبی صلی الله علیه وسلم ورته راځه سره واده کوم ویو د سره واده ځکه کوم چې ما بچی زید یا رسول الله دا ټول بوج به پتا باندې راځي دا ماشومان د کور کې بچی ها هو وي ته یو دای سړی نه به بس موږ سره په تکلیف کې زه سره واده نه کوم عجیب شکل ملرو د قدنا ټټکه سړی ودا مزیدار سترګي د سر په دې مخ کې حسابانه وختنه و او د ورسره طرف باندې غټ غټ سړی وي او دومره مزیدار غنه ګیره وا و چې کله به د جمعې پورس باندې وېده خطبه ویلې دا ګیره به چې ګومنس کړه دا یو اوګه او دا بل اوګه به د ګیره نه معلومه ده په دې کیفیت باندې غټه ببره ګیره اې دینه دا خبره معلومه شو دا صحیح مسلک هم دی چې په ګیره کې انسان باید ګوتې ونه هم د شي پری دي یو وختم ته خرابه وا دا صحیح قول او راجحه اگر که امام ترمذی بعضی اقوال ذکر کړی د ابو هريره صاحب او د عبد الله ابن عمر او د عمر ابن الخطاب چې دا غطرف وغیرہ د قبضینه اخو واخصل شي یعنی کچاره قبضینه اخو واخصل د غسر جنجال مکو خو خطر قدر چې انسان هم شعور پری دي څه مسله به کې جوړ نه کی نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وې د اسمه کې د پسر باندې په ټول امت کې بدبخت انسان به حق انسان چې علي بن ابي طالب به وجنه په سر باندې به وجنه په تقزه باندې به ولي عبد الرحمن ابن ملجم اماغه کیفیتو چې سر ور باندې دشمن حمله وکړه خوارج یو سړی در تیار کې په مقزه باندې ایشته علي بن ابي طالب شي ورس ان شاء الله د شهادت او عجيبه واقع به ذکر راځي یو دا که ذکر کې چې ډېر بدبخت لري او یو هغه انسان ذکر کې چې هغه ډېر بدبخت دی رسول الله فرمایي چې صالح عليه السلام دا وکا پیته کټ کړي به الله لکړو ختم کړه هغه باندې الله عذاب راوس د بدبختی علامات موږ ته ذکر کړی دي د انسان د سترګو نه وښینه روانه دل دا د بدبختی علامه واده د فاطمه سره شو پاجيبه طریقه چې د محمد رسول الله لور ده د نبی صلی الله علیه وسلم دا ټول خوینه په دې جلې کې راځم شي و ناستا ولاړه حرکات خبري انداز نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بارتلو ام د لور خواله براغه او چې کله بر سنگر نه راغه ام د لور خواله براغه چې چا ورته ویل چې فاطمه را نبی صلی الله علیه وسلم به اچاله نو درېدو د خپل لور له بودرېدو حتی د خپل ځبه مرته پرې خو د ورازل لري دلته کېنه دومره ورته ګرانه و نبی صلی الله علیه وسلم ورته اسمانه ټوټه ده ان شاء الله دوی سیرت روسه سیرتون کې به دي خپل مستقل سیرت ده عائشہ بین روسه دي سیرت چې فاطمه څوک په کوم کیفیت خزوا عمر ابو بکر رضی الله عنه یا رسول الله دا لور دې منګ لراکا و تاسو مشرانه دا کشره ده عمر بن الخطاب ورته یا رسول الله ما لراکا وزدا وس وړه ده دلیل له بدی باندې چې نکاح سره به پدینت باندې ونه کې چې د خپل خواهش پوره کې په نکاح په دې مناسبت باندې عمر بن الخطاب ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهما مطالبه محمد رسول الله نو وکړه چې تر څو پوری موږ د رسول الله سره به رشتہ کې راشو لکه عائشہ هم څنګه په دې بنیاد باندې وکړه چې ابو بکر خوشاله شي حفصه وکړه چې عمر خوشاله شي به ورسره علي بن ابي طالب ولور ام كلثوم هغه عمر بن الخطاب کړی دا څومره مینه وسره او عمر رضی الله عنه سره د علي رضی الله به ولور پیدا کیږي او عمر رضی الله په نکاح باندې کوي روافض او شیعاګان نن علي او عمر په مابین کې څومره دښمنی جوړې وې دا سخت دښمنانو دا غلطه خبره ده څو چې لور ورکه اې دا سره دښمنی کوي دلیل دی چې صحابه په خپل مابین کې سب عجیب مینه وا او په دې وخت کې د علي رضی الله عنه وین سوا ورته ویل علي رضی الله عنه ویلار شه د محمد رسول الله د لور وغواړه فاطمه هغه دا خو نشم کولای وي یو غړ ګور ډېر قیمتي جلې ده زموږ استاد په اصطلاح باندې ویجری کوي نه سا چې څه وخت به واده کوي علي رضی الله عنه فرمایي چې کله الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غسر چا خبرې کولې شي یو لوی انسان او عجیب شخصیتو تر څو پورې چې ابوبکر او عمر سم سره خوشتبي پراخه کړنو بعد دغه نه به هم خبرې کولې کینې دوی خبرې نشو کولې به مال څنګه رالی به ما باندې روب راغی به مال څنګه رالی و اسمه مونږ ویلې و دریم ځلې مال ویلې چې بچوس ما ضرور په جرګې سره راغلی
ما ورته چې او یا رسول الله فاطمه جرګې په سره اعلم ما له چې مال لري مہر ما ورته ویل نه ویاس غړ دې سکړه هغه ما سره شته زه هغه زر خرڅه کولور می درکړه فاطمه رضی الله عنها محمد رسول الله وی علي بن ابي طالب کوي کني کوي دا خو نه کوم وی ولي یو خو دا خېټه غټه دا وغټي ټکې د لنډې سړې دی وغټ څه کوم مال سم سړې وکا نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل یا فاطمه دا علي بن ابي طالب سره د محمد رسول الله مینه ده د علي بن ابي طالب سره د رب العالمین مینه ده یره شي دې دواړو سره مینه ده زما مو سره مینه ده او الله درزه پر ما دا قبول کی عجیب خلق واقعا الله د الله د رسول امین نوم غالبا زغره ویوړه عثمان ابن عفان ډېر مالدار صحابي ورته ویل چې دا والا په 100 روپے په 400 وریکه زغره ته واخصو 400 روپے ورته ورکړي ورته وی دا زغره خو ما شو 400 روپے ستابه او وی آشنا دا پیسې مستا شو دا زغره مې د الله درزه لپاره تعالی درکړه عجیب امیر ویل صحابه نو په دې وخت کې علي رضی الله عنه چې کله نبی صلی الله علیه وسلم خو راغلی وی یا رسول الله ما سره خو دې سم امر وکړه وی الله دې په عثمان باندې رحم وکړي ډېر دعا ورته وکړه 400 روپۍ وی نبی صلی الله علیه وسلم لراوړي هغه ور باندې کور وکي څه کور وکي دی لورلا ایوه ورته شړې واخسته فاطمه لا ایوه ورته لوټه واخسته او داس یو ورته بالک جوړ کې په دې بالک کې سرګړي پراته ودننه د واده او بل ورته سرمنه تو شک سعد رضی الله عنه ویلي وې د علي واده جوړیږي وی او علي زمونږ ورور دی فاطمه زمونږ خور ده د ګډ په کې ځان لال کړ انصار ویل چې د کې ګډ لالای خو موږ کې جواری او دا غنو وغیرہ اور بشیر او دا ډوډۍ تنظیم موږ برابر کو ا دې دا خبره معلومیږي چې د مؤمن سړي سره خاص کر چې کله واده کوي او پیسې کمی پکار دا چې سړی تعاون وکي څوک د مال ذمہواری والی څوک د یو څوک د بل د وس مطابق په دې طریقه باندې ایسې دوی دا واده وش ټول ملګرو غړوړي وخړه دا ابو جهل علیه اللعنه ولور الدره ملغلره دی اسلام راوړو علي بن ابي طالب اراده وکړه چې دا کزه په نکاح کوم فاطمه الزهرا لاړه وی ویل یا رسول الله دا خو ما باندې دا کزه کوي نبی صلی الله علیه وسلم ویل علي وی فاطمه باندې صدا زنانه نه منم وی وجه دا چې د محمد رسول الله د رسول د لور سره د کافر لور کې چیرته جمع کیدې نشي په ونی کوي نو سوال چې مسلمان سره اصل سره د لپاره خو څلور اصلي کې جایز نه دلته څنګه پیغمبر اسلام دا مخالفت وکړو ام دې پیغمبر ترغیب ورکړي چې تاسو څلور کې وکړي ځکه کې وکړي جواب دا دی چې دا غالبا رب العالمین محمد رسول الله دې ویلي دا د الله رخوانه امر دی د دې وجه چې کله رسول الله وفات شو فاطمه الزهرا شپږ مې شهور سره وفات شو علي بن ابي طالب تقریبا اتک جنور وکړي یکي بعد دیګر سوار لشناري نه بچیو او نون نشي زنانه لوري نه وي چې به داغه د شجره د نسب حسن حسین عمر محمد اذن خارشوي خاص کر حسن او حسین د سیدان د فاطمه اولاد رضی الله عنها یو عجیب صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د هجرت په سفر باندې وته دله ویلې آشنا ما بری بستر باندې به تسم لیدو ورته لبیک یا رسول الله پاغي وخت کې په بستر باندې سم پور لدانګلو دې په خپل کټ باندې سم لو داګه صدر په سر باندې راواچو وی وجه در چې خلکو امانتونه زما سره دي امانتونه ورته تقسیم کا او دام یا ساته علي هیڅ څوک ورته زر نشي درکوي زیره ورکی نبی صلی الله علیه وسلم په وړل را باندې وته د شپې به مزل کو د ورځې دمه د شپې مزل تقریبا اته ورځې هغه مدینه منورې له ورسېد سبا چې کله دشمنان رالل او د محاصره کې چې اوس براجګي موږ په شریکه بده باندې برید کې وښنه وي که قریش موږ ټول سره دښمنی کې لاس اخلاصو کې دیت غواړي ور به کو چې صادر نګوري علي بن ابي طالب راوچت زدنه والي ورکړ ورته ویل چې اين صاحبكم ملګری دي شو هغه ویل ادري مال پته نشته دویم راځي قول لري چې ډیر د غیرت جواب ورکړي وی اخرجتموه فخرج تاسو هغه وستو دله مجبوره کې هغه لاړو مسجد نبوي حرام له بوت په والو وی تړ ورته وی چې خوشی کې دات څه کومنګا د کار سره خو موږ نه وته دغه واقع مخکې د مکه په دور کې موږ دا ویلې و علي رضی الله عنه هغه څنګه بشرا روان شو امانتونه چې کله تقسیم کړه یکتا مدینه منورې لړا ورشي اتورسي مسله من محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه پړسیدلې وي د کلثوم ابن حدم دغه کورو چې مهاجرین مال تراته د مکه دلبا وختنه ورنه کړ چې علي ولله دې چې ظلم ما بشي یا رسول الله ټینګ دي نو شم یادېدلې می وی بالکل داسمه کما باندې د قیس شورا عالم الته وشیدو د زنانه په کور کې د شپې په زنانه شه دروازه ټک ټک کړي وسړې برغه 15 منټه شپږ منټه به تیر کړو بیا بلاړو علي بن ابي طالب ویل چې دا څه مسله ده دلته زنانه ده او څوک راشي دروازه ټک ټک د شپې په اخر حصہ کې 100 منټه کینو به وځي وختنه دا کې نه وکړو ته مسلمان وي او دا کارته څنګه وي ودا سړی چې سهل ابن حنیف دی ودا عجيبه صحابي دی
په مدینه منوره کې د مشرکینو د بوتان ماتي هغه لرګي د شپې مال راوړي زی بدل تاسو چې تحقیق تعالی شو کې او وی حقیقت عجيبه د شه دور بیا علي رضی الله تعالی ډیره دعا وکړه واغله ماجبه دعا علي بن ابي طالب هغه انسان د شکل د بدر میدان لراله نو ابو جهل میدان لراغه زموږ مقابله به څوک کی سعد صاحب دی ورته موږ بس تاسو مقابله کو چیرته د الله خو کوا وی هل من ابناء عمنا د تر زمز موږ سوشتا ابو داود کې حدیث نبی صلی الله علیه وسلم قم یا علي دورته لبیک یا رسول الله قم یا حمزه هغه لبیک یا رسول الله قم یا ابا عبیده داس موږ تر سو هغه لبیک یا رسول الله درې وړه د نبی صلی الله علیه وسلم خو ورور شي لکه بازان هغه طرف عتبہ شیبہ ولید هغه لولي پهلوانان رواته وې ما چې د خپل دشمن ونیو چې چپه مې کې لاس مې په مات کې ورونه قتل مې حمزه د خپل دشمن پورته کې رزمه کې لري چې دوه پړکه کې مردار کې ابو عبیده یو گزار پاغو کې واغې یو گزار په دوه خمو کاکا مې ورولې د دشمن مرته قتل کې سمو د ورس زمنګ د ترسم شي به ویلي ودا غیتون زمنګ بارکې د حزان خصمانه اختصموا فی ربهم غالبا د شاید وې دا دوه خلک ما په دین زما د دین د وجنه الله دوی جګړه کړې ده یو زما د دین او بل د طاغوت د وجنه علي بن ابي طالب فرمایي ودایتونه زموږ بارک نازل دي په ورځ قیامت د ټول امتونو مخکې به محمد رسول الله د امت سره حساب کیږي او په دې امت کې د ټول انسانانو مخکې موږ سره حساب کیږي وې زه به رب العالمین مخې له ګونډه ماته کوم مال ابو چې سره فارته جهاد کو ما به زه ورته ان شاء الله ستاسو رضا لپاره ابل ابو سره فارته جهاد کو طاغوت د اوچتواله لپاره زما زه به جنتی دی غوي زه به جهنمی احد کې عمرو بن عبد ود یلوی پهلوانو تقریبا د تکلو په عمر باندې وسو ګرځه مخه نشرات او اکرمه بن ابي جهل عثمان بن طلحه ودا پهلوان چې کله میدان لراغي علي بن ابي طالب ورته مخه ورغه هغه استو وجل قتل احزاب کې اکرمه روا وختو عمرو بن عبد ود روا وخت چې د لوی پهلوانان و نو چې کله علي رضی الله میدان لورغه زبیر نبی صلی الله علیه وسلم علي له ورش هغه پهلوان ورته وی علي ګور ما سره مقابله مکو چا چې ما سره مقابله کړي هغه مې اسمه کې لړا وشتي دي علي رضی الله ورته ګورو ان شاء الله وی چې کله غاړه په غاړه باندې شو نو صحابه فرمایي چې دوړ په مابین کې دومره دوړه جوړه شو چې یو بل پټ کړ سره وی مونږ ویل لکه چې علي ختم کې وی د دوړي په دې منځ کې تکبیر غاغ وشو چې کله تکبیر غاغ وشو چې ګورو وی عمر ابن عبد ود وی هغه دوه پړکه پروت نیم جهاد په یو طرف باندې او نیم جهاد په بل طرف باندې په خیبر کې اوچته جګړې اته قصرونو کې ټولو قصرون فاتح حمداو امیر داو صلح د حدیبیه کې دا منشو لیکون کېو او د قشن فتح د مکی کې ابو عبیده بن جراح خالد ابن ولید زبیر بن عوام علي بن ابي طالب حنین کې او تاس کې طائف کې د خیبر واجب جګړه نبی صلی الله علیه وسلم چې تعرض په دشمنانو باندې وکړه ته قصونه قواوی رامات شنه مجاهدینو بیرته عمر بن الخطاب شکل تشکیل ورمانه ورخوشه کې اغم رحمان شو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي و سبب دا جنډه سره چاله ورکم چې الله دا سره مینه لري دا الله سره مینه لري رسول دا سره مینه لري دا الله د رسول سره مینه لري علي بن ابي طالب په دې وخت کې مریض مخبل کوټ خیمه وا پاګه کې پرو د رسول کو څه تکلیف لرو ارملګری دا ویل چې دا بچو کې نبی صلی الله علیه وسلم سبا ویل چې اين علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب چرته ملګری وې دا خو مریض دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته په سرګ باندې لاړی ادم مبارک برابر کې دا چې جګ جوړ شو چې هیڅ وخت کې بیان نه جوړ شوی نه وي د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه د کرامت د الله سره مینه په قران باندې راځي په ذکر باندې راځي د الله په نومونو یادول باندې راځي د الله دوړانې د خپل سره دی قیدی غونه تړلو باندې راځي الله له وخت ورکول باندې راځي د الله د اولیاء سره په ناس باندې راځي د رسول الله په تابعداري باندې راځي د الله د پرورانو جوړه باندې راځي د ټول نعمتونو نسبت الله له کول باندې راځي هغه کارونه چې يحب ټکه مخکي دعا باندې مجاهده باندې امانت باندې د وادي پابندي باندې دروغ نه ځان ساتلو باندې نبی صلی الله علیه وسلم ویل یا رسول الله ټول وجنب نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وینا ودعوت ورکا لان يهدي الله بك رجلا واحدا چې ستاسو وجه باندې رب العالمین یو کس له هدایت کې دا رسول وکړنه به بهتره دی یا سل کسان چې وجني بعض خلک دې حدیث غلط معنا کوي نه جهاد شکل فرجین به فرجین عمل دغه نه په دې خو د جهاد نه مخ کول ته دعوت ورکړه دعوت ومنلو خو خطر کنه من ورسه به جهاد دی د څه بنوي چې د جهاد نه دعوت مرتبه د درس او تدریس د تفسیر مرتبه ډیره اوچته نه حدیث په خپل ځبانه پرې دی اول اغله دعوت ورکړه کوي من نور لا نور کچرته ونه منو به وسره توره ده چې څنګه وراله چیلنج ورته اختار ورته ورکه کو مثل نظم غوند شي من به څنګه چاله اختار ور زمونږ غونګيري پرې دی ګیر خړېلې پکې نه و زمونږ غونې صفای انسانان چې شراب خواره پکې نه و زمونږ غونې صفای انسانان چې چیرته دروغ پکې نه و زمونږ غونې صفای انسانان چې چیرته نور نقصان نه پکې نه و دشمنانو ویل موږ د شنو شي کولې جنگ کو
جنگ چې کله شروع شو علي بن ابي طالب د اول قصر باندې شکل ورغه تقصونه او دروازې شو ورما تکړه ابن حجر اسقلاني وغيرها نور علما لیکي وې دومره قوي دروازه وا چې څلوي کسان هغه فزول نه شو علي بن ابي طالب په واجب زمانه هغه ورما تکړه رضی الله تعالی عنه دا کرامت د محمد رسول الله معجزه کرامت د اولیاء او حق او کرامت دا مطلب نه دی چې د الله حق منګدل ورک ولی چاله ویل چې د قران او سنت عقیده والا الله یادای الله لزان نږدې کوي رب العالمین د لپاره دښمنی او دوستانه د نیکی کار وړاندې کیږي د الله په دین باندې خپکیږي عمل پټ کوي وغیرہ او دا د لږ وخت لپاره دا مسلې به نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې یا علي ستا سره مين نه کوي مگر مؤمن او ستا سره بغض نه کوي مگر هغه منافق مینه په دې مرتبه باندې چې سړی به معبود جوړي لکه شی او روافض شي جوړي اصلي مینه ورسره زموږ سره زګه د زموږ سره څلورم پنځم مشر دی دا د محمد رسول الله سره بل حدیث کې دا راځي د منافق علامه ده چې هغه به انصار سره بغض کوي صحابه سره نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې الله د الله له حق کوي د الله له حق کوي زماره ملګرو بارکي ورسه هدف مگر زو چې هغه باندې ټکه کوي تاسو امام مالک سے فرمای چې کله په سړی باندې شپه تیر شو سبا ور باندې راغی د یو صحابي سره د ظریف اندازه باندې دغه پسړه کې دښمنی وې دا سړی زنديق د ایمان نه کنګال دی چې په کوم مجلس کې د عمر ابن الخطاب تذکره ونی چې د مجلس کې الله خیر کینې دي عائشہ به فرمایي د خلکو الله ویل دعاګانې ورته غوړې دي پیټکونه شروع کړ صحابه سره مینه ایمان د صحابه سره بیمانی ده دغه سره دښمنی کول بیمانی ده د څنګه یو سړی به چې هغه د خبره کې چې عمر دومره بدعت کړي عثمان دومره بدعت کړي دا غلط تفسیر دی چې خلکو له منسوبې دا غلطه تحقیق دې مسلې بکار دي ادنا مومن هم د خبره ونی کی چې عمر دومره بدعت کړي عثمان دومره بدعت کړي فلان او فلان نبی یو عالم لیکن دا دې عالم بارے کې یو پروګرام دروغ پروپاګاندا د خلکو شروع کړي دا مخکې ورسې عبارتونه ته کټ کړي دي وګوره ته خودشه د خبرې کړي دي نو موږ وایو د صحابي سره د یو ملګری سره چې زری په اندازه چا پسله کې بغوزي آیا هغه کې چرته ایمان پاتې شي به عمر سره به عثمان سره علي سره ابوبکر سره دا خلل خبره حدیث کې راځي صلح د حدیبیه کې تقریبا اتیا مسلمانان غلامان را ایمان راوړو د مکه مشرکانو ملنډ وکړه رسول الله ویل یا رسول الله وداته کسان په دې مناسبت د نور چې اسلام ډېر ښه شی دی دا په دې وجه باندې راغلی چې د غلامۍ نه تنګ شي وو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ځان بر سړي زمين جوړ کړي قسم په الله سبب دې سړي در تشکیل کم چې ورمیګونه مات کې واقع دې سړي دې چې دا غزل رب العالمین د ایمان د پاره پاک کړي ملګری ویل چې دا بل څوک صحابه پوښتنه کړې رسول الله دا سړی څوک دی چې دا غزل الله د ایمان د لپاره پاک کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان چې چپلی جوړي علي بن ابي طالب له شکل ملګرو وکړه خپل چپلیش کېدل واغې جوړوله یا د محمد رسول الله چپلی جوړوله د زړه په ډیره مهمه ده دوی صفات الله د کافرانو د ژوند ذکر کړی دی ولس یا 14 د مؤمنانو او د مؤمنانو د ژوند هغه ټول صفات علي بن ابي طالب په دې کې موجود وو صفا د ایمان لپاره جوړ زړه حدیث کې راځي کله تبوک په طرف باندې ډیر سره مجاهدین روان شو د مدینه کې پری خو د مکه کې مدینه کې چې ته بدلته وشي دغه د شراله بعض خلکو ته پیغور ورکوي ته رسول الله باندې بوجي نبی صلی الله علیه وسلم ورته علي څنګه رااله وی یا رسول الله زری مدینه کې پری خو دمته خو زنانه پاتې دي ماشومان پاتې دي منافقان پاتې دي زه څه څه نه یم بعض خلک هغه پټېدو سره عادت لري چې تشکیل برابر چې وچرته پټ نبی صلی الله علیه وسلم ورته یا علي وی ته زمانه د شي لکه څنګه چې هارون د موسی نه دی مګر دومره خبره ده چې زمانه ورسره نبوت نه راځي ما باندې سلسله د نبوت بالکل ختمه شو ورسره چې ارڅه داوود د نبوت وکړه هغه ټول دجالان دي دروغجن دي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې مرز وفات کو وی یو کاغذ او قلم راوړي چې لیکل وکي چا وی راوړو چا وی نه راوړو چې چا وی نه راوړو دغه وجه دار چې ارڅ قران او سنت کې موجود نه ولې راوړو چا وی راوړي چې رسول الله امر دې شور شغب جوړ شو نبی صلی الله علیه وسلم ورته قوموا عني زوجه شي زمانه نبی علي رضی الله بشراغ شملګری ورسره یا رسول الله څه خبره ده چې موږ ویلو خیر دې موږ به وایو یاد وکړو وی ویل يهود نصارا مشرکین د جزیره العرب نه واسي څومره ملمانو وفدونه چې تراجی دی هغه اکرام کوي په دې باندې سړی خوشاليږي تحفه ورکړي او الصلاه د مانځه اهتمام او یاد ساتي ګوره د غلامانو بارے کې ډېر اهتمام ساتي ظلمونه به ونه کوي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مرسي وفات کو نو یو لاس په علي رضی الله باندې خو درې جمعات روان څومره مینا او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو اعلان چې ملګرو د فنکو پاغي کې عباس او فضل او قسم او علي بن ابي طالب او بعض ملګرو سره نور منصور هغه ورته ویل یا فلان یواج خدای محمد صلی الله علیه وسلم وستا سن دي بلکې زم بګي شریک ما اعلان دغه خدمت وکړو علي رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د خدمت لپاره اعلان دي قبل ورکته شو بل چهارشنبه پروز باندې ان شاء الله کچیر د ژوندیو به فضایل ذکر کو دغه نور سه به احادیث به د قزاګان
جنازګانی او د غین ورسره به د شهادتونه او د خوارج سره مقابله رب العالمین موږ تاسو د قران سره بشریت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین.